ده چې دعا وغواړه آسماني او مصیبت بر رواني د دې دعا په غوښتلو کې که قبول نشو مصیبت او تکلیف بدنه الله لري کی. درېمه خبره ده که مصیبت هم لري نشه نو دعا وغواړه. دا دعا عبادت ته الله به د هرې دعا په عوض کې آخرت کې اجر درکړي. نو مسلمانان موږ ولې د دعا نه امید شو؟ په دې دریو کارونو کې به یو کار کیږي، یا به قبول شي، یا به پیرانه مصیبت لري شي، او یا به الله عز وجل په آخرت کې د دې بدله راکړي. بل خبره ده چې دعا ځان له مستقل عبادت ته، الدعاء هو العباده. د عبادت مغزم ده بهترین په عباداتو کې یو بهترین عبادت دعا د قرآن کریم په دې باندې بار بار فرمایلی ادعوني مانه دعا وغواړئ. دعاګانې پیغمبران یدعوننا رغبا ورهبا، پیغمبرانو به دعاګانې غوښتلې. دا مستقل عبادت دی، نو چې دعاګانې وغواړو نا امیده نشو. اوس پوښتنه دلته دا ده لکه تاسو چې وفرمایل چې موږ دعاګانې غواړو